راشه چې لاسونه مونږ ګوري او ټولې مسلې درته چټ پټ کې حل کړي. پالي صاحب او جی زما ډېره غټه مسله ده، ښځې نه تنګ یم او څه طریقه راته وښایه. لاس راکړي الله پال دی اول وګورم. واه 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 ګوتې خو دې ډېرې کلکې دي د پټو کار کوجي نو بس داسې کار به وکړي چې د ماری په دې یو سیټ بوله دا څلور ګوتې کېږي او د ماری په دې بل سیټ بوله دا څلور ګوتې کېږي او په دې ججوري بوله دا دوه ګوتې کېږي او زور به ورکړي. ورمې کو نو بیا بس یو ټیغ به وکړي. آی غرق تباه شومه برباد شومه. ورور ولې غر شي وختي نه داسې ورته ګورم ځان وایي او ډېر جاړې زیل کې جاړم به نه ښځه مې مړه شوه. وای نه نو جاړې ولې وای جاړې وای ښځه مې مړه شوه. بیا به در سره زمو جاړم نو ته را سره ولې جاړې؟ زمونږ والا مري نه. زه به داسې تېرېدم تا له راواپس شوم ته دلته څه کې یار والله چې ما نه قتل وشو یار. مڼه ته خو دومره دګېږي ته یې سړی دې وجلې. کیمیال یم باندې څه رټ کې لګولې مړه دې نیمبو ته مې پرېږده اول. اوس وایه مڼه خوله کې راله دومره اوبه راوځي چې اول خو دا تېرې کړم که استاد چېرته ګرم ګرم خوشي او څادر دې په سر کړی دی. مړه ګلاب دین کاکا مړ دی د هغه جنازې لازم یار. ولې بیا مړ شو څه مړه او که نه یار یو خو دنه پتنګ شو روزانه مړي. مړه دې نه څه مطلب یار اوس در باندې کور کې هم څوک اعتبار نه کوي. نو مړه دا ژوند شو دا ژوند شو. ولې که څه ځان سره ګورېږي یار مړه ګورېږم به نه یار. مړه پلار را باندې غلا راواړله دا اوس انصاف دی یار. دا خو غلطي کړې ده یار چې تا باندې غلا در واړوله دا څوک نه نه غلا خو مې کړې ده خو ما 15,000 روپۍ پټې کړي او هغه لس یاد شل به یادې کړې